والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب. د سورة دوری مقاصد دي. اول ترغیب دې دعوت ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا په دې خبره باندې خسته شوی او لوز سره کړی شوی او چې تبع د الله دین بیانای ورسره شو ومنک. دویم یو رسم او رواج هغه د چې په عربو کې واجب عادت وو چا به چې پردي بچی له ویل چې دا زما بچی دی متبنا به به دا خزه په خپل ځمانه د څه غنل لګل خپل څه کني بچی انګور سره سړي د نکاح نه کیږي نه به د هغې زنانه سره دوی نکاح بده ګڼله او میراث یې ځان سره شریکو. الله عز وجل اسره مسلط کړه د زید بن حارثه په نکاح باندې. زینب بنت جحش د دله په نکاح کړه کې دی ویل یا رسول الله کته په نکاح کې زه اخلم او کته په نکاح کې نو بل چا سره نکاح نه کوم. الله یې دونه راولېږي چې کله الله رسول په سره کې بل څه اختیار نه لري. اول ورځ نه د نکاح سره ټیټ رانغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې بس صبر کوه. اخري سره طلاق شو. الله عز وجل پیغمبر لا امر وکړي چې دا خزه په نکاح کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه دا په نکاح کړ یو دم ډنډور شو او د خنګور په نکاح کړ. الله یې تونه راولېږي چې نه پیغمبر په تاسو کې د بالغ انسانانو والد شب نه دی چې تر څو پرې د ازیت د بچی شي او بعد دغه نه به تاسو وایي چې د خپل انګور په نکاح کړه. د زید بن حارثه د زید بن محمد صلی الله علیه وسلم د دې وجه نه د سوال هم د شریعه او صحابینو قرآن کې نشته د زید شته راولي چونکی بخا بخل کې زید بن محمد د دې مینې د وجه چې کله زید بن حارثه شو الله تعالی رسول په خاطر باندې د دنو قرآن کې ذکر کوي او خازن دې کې ډېر عجیب نوم دی دیرش نه کې الله په ورکه زی ی دال هر باندې لس حدیث کې مدانو مشته فقه کې مشتري نحو کې مشتري هر شي کې شته. نو الغرض پیغمبر دې لپاره راغلی دی چې د رسم رواج جر له واسي او مزمن کې به ترغیب د قتال فی سبیل الله او د منافقانو متعدد صفاتنا. یا ایها النبی او چې سړی اتق الله الله نه یریګا. خازن لګری چې کله احد کې د ملګری شهیدان شو بیا د مکی مشرکین له پیغمبر سره خبره کوله به اش منګه مخرب او ځانه مګړ وډاوه منګ بستاره معبود سره وایو چې الله عز وجل دې تاسو معبودانو سموه. الله ویلا اتق الله پیغمبر خو یری معنا دوام وکا انده رئیس المتقین دی. ولا تطيع خبر من الغير الكافرين غير مسلم او شرکیا والمنافقين ايدو فړه خود قشام په مداهنت کې ان الله يغفرن الله كان عليم حكيم. دې په یو حکمتونو والا ادب پیغمبر چې دا ادب ورکه موږ هم دا ادب دی. نیو امر دا ورکی چې اتق الله. دویم ویل ولا تطيع دریم او تبع تابعداریو کما لا غسيوحى اليك چې تاره وای کې دې چې من ربک صادر عبد خانه ان الله يخن الله بما تعملون خبير. فاغه عمل چې تاسو کوئ د خبردار دی راز باندې نه پوي دی. اوس جواب د سوال قاعده ده چې انسان په قران او سنت باندې عمل کوي نو الله ولې مشکل براسي. تاسو وګورئ د اسمه دعا چې د قران او سنت دګره په یو طرف کړه په بل طرف دلته یو بل کار کوي. وتوکل علی الله وزان سوال په الله باندې او کفا بالله وکیل ټول شی چې موار الله دی. توکل دا باندې تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره. اسباب استعمال کنه الله مال پر دا ټول اعتماد بری پدې نه بالله کې دا به زائد د فاعل لپاره د کفات نو معنا د امر د عقیده او ساتي چې الله سي موار دی. وشه مقدمه وره د انسان په وسینه کې دوه زونه نشته نه په یو ځل کې دوه محبت هم راځي چې ام د الله محبت ام د غیر الله محبت چې دا دوه معبود شي. دې وجنه پښتانه وتر کې چې په یو موضوع کې دوه پینې شوردن نه کېدي. دویم قرآن کې بورو سره مسله ذکر کې عربو کې ویل شي زهار دا معنی سره خپل خجله و استا شامه باندې سره کړه مور می ابن کثیر لیکي له خور یا بل محرم
الله یې مور هغه چې تیر وړي دسته کې دستا مور نه دانو کدا خبره تا خپل کې ځو په قسم کفاره ورک دریم دغه شان بچي هغه چې هغه ستاره معنی نه پیدا ای زیات ستاره معنی نه پیدا نه دي دستا بچي نه دي نن کته ځنه په نکاح باندې کړو سو کو استنګور په نکاح کړی دا مقدمه ذکر کې د ورسره خبره ده پاره مشکین چې دا خبره کې دا غلطه کوي وما ما جعل الله الله نه دګر زول لرجل دې سړي د پاره من قلبین دوزونه په جوبې په یو شینه کې جوب نو راسینه دا غلط نو په یو کې دوه محبت نه راځي د الله او غیر الله بل وما جعلوني دګر زول اساس بین هغه چې تاسو زهار کړی منه نه د سره امهاتکم ساسو مين دي د زهار احکام په ټول سره راشي ان شاء الله په خپل چې وسړی دې د شی وای چې خپل خزل استا شاده شي لګه د مور مې یتمه دې شي لکه مور تشبیه په حرمت کې کچیرته وسړی به تور مثال محبت د وجنه ورته وي چې ته مور یې د اکرام د وجنه چې احترام هماره سره لکه د مور مې نو دی وخت دا زهار نه دی عبد الله ابن عباس به ویلي طلاق په هغه وخت واقع کیږي چې وسړی په کامل معنا وای چې زه دې خزنه مور ابن قیم سے فرمایي سړی په غصه کې ویلي په دې لړ کې د خزنه مور نه د الفاظ استعمال کړل دا شي لکه عدم دریم وما جعلوني دګر زولیات ادعیا دا معنا متبنا هغه من نسبتی زمان چې تاسو ځان له منسوبه وي ابناءکم سرسوبه شي ذالکم قولکم دا ساس وینا نبی وفائکم ساس بری خلو بدلیل او الله یقول الحق الله حق وینا کې وهو يهدي السبيل خلق الله رخي نبی سو ادعوهم لابائهم د سیموجي زید بن محمد زید بن حارثه هو اقصد دا د انصاف خبر عند الله د الله په نسبت دی به کله دا خبره ایسه ته په پلار باندې بسړې مشهور شي او کله په ابن باندې ابن مسعود ابن عباس ابن عمر ابن عبد البر ابن القیم ابن تیمیه کله په پلار باندې ابو هريره لیکن دنو باره کې ډیر شاقوال علماء ذکر کړی عبدالرحمن ابن صخر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې ابو حنیفه وای د ابو حنیفه نه لور ونه وسه ودا صرف په دی وجه باندې چې عالم دی دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې راځي ابو القاسم دای مقصد نو چې د بچیو بلکې هغه والله انما انا قاسم زه تقسیم کوم الله ورلکې شیخ عبد السلام تصدیق کړی دا وسه دا پته لګی چې دې پلان څوک دی دا زیر معلومات موږ نه وځو زیر ابن حارثه اوس موږ دا معلومات دی چې پلان نه به وسوي فإن لم تعلموا كذا سو معلوم نو اباهم د پلان فاخوانکم نستشورون دی یا اخي دسیو عربو کې عادت دا و چې په خاوي سره نه پیژندل आवाज کوي یا عبد الله او شو باندې आवाज کوي چې محمد فی الدین فی الدین ویل چې دا ستاسو ورور دی ورور دا مقصد نه چې ما سره میراث شریک شي او موالکم تاسو غلامان مولا د استعمالول بکار دی کله چې پیغمبر مکه فتح کړه د حمزه رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم له کله کوي ورما وبوزي جعفر چې ویځه وړم زید چې ویځه وړم علي چې ویځه وړم چونکه دا خزه دې تر د جعفر خزه و ترولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا خزه ودا جعفر بوشي دا جلای ځکه خالم د سره کومور او علی ویل ته د شی مالې د هارون چې موسی د عثمان خوري سره پیغمبر نشته او زید نو ته سم مولای وليس علیکم نشبت اسمانه ګنا ما فيما فاق الفاظ چې تاسو په خطا شو کړه غیر اختیاري سره د خپل ویل شي زید بن محمد ولكن مالکن هغه قص کړي قلوبکم زازلون او کان الله تعالی غفور رحیم بخون کې مهربان ټیک ده کوم اجته سننه وشي الله ترغیب توبه ورکړي ورسېت بل ادب بعض خلکو د شیراده او چې پیغمبر مرشي موږ دا غوي بیان پني کا ګل عائشه یا بل نه مور دې الله وېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان اسمه مندري النبي واولى نبي دې اولاد بالمؤمنین فمؤمنان من انفسهم ذانو توبه کې ویلو کنه منافقان به بلاکس کار کوي او ازواجو د بیان چې امهاتون درې مندري تشبیه به دوه شیونه کې اکرام د مور قدر وکړي دویم حرمت کې هغه څنګه خدیجه ده ام سلمہ ده ام حبیبه ده حفصه ده عائشه ده زینب ده سوده ده صفیه ده میمونه ده جویریه ده ریحانه ده چې پیغمبر درته چې به انتظار ده باندې ګولس به چې کله پیغمبر مړ کېږي نه به نه تپاتې دي پنځه قریشی سره غیر قریشی او شاو چې نه اتل سره وای به نه دي مستدر د حاکم کو خو غروي ته سهدن ضعیف دي او اولو الارحام خواندان خاطا جواب د بل سوال چې پیغمبر به مور شو به مال میراث مری نه و اولو الارحام خواندان د خپل ولې بعضهم بعض دي اولاد بعض ډیر لایق دي بعض نور پوری خو په کتاب الله د الله په کتاب کې من المؤمنین د مؤمنانو د مهاجرو الا ان تفعلوا
کتا سو چرته کوي الى اولیاءکم دخول دوستان سره معروفا نیکین خبرند کان ذالک فی الكتاب مسطورا دا په کتاب کې الله ویل کړي شوی دا نو پر رسول الله تعالی کی اجر بدل کی دلته اوس بل خطاب منک دې منک کې خطاب دی و اذا اخذنا فاتم چې موږ واخذ دان بیاون الله میثاقهم دی لوزنا العهد المؤكد باليمين ومنك استانه سره پر دعوت د پاره ومن نوح علی السلام او ابراهيم علی السلام د موسی او د عیسی ابن مریم نه د رسول الله د عیسی مابین کې پیغمبر نه راغلی کوم روي کې چې غدري راغلی هغه ضعیف دي د رسول الله د عیسی مابین کې 500 کاله مثلا د موسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مابین کې نیم زر کاله مثلا د ابراهیم علیه السلام او د رسول الله مابین کې درې زر او اخذنا موږ اخذ منهم د دین میثاقهم وعده میثاقا غلیظ وعده سخته دا ولی دغه لپاره چې سوال وکړي چې الله دې رښتینه مبارک دې شه دې کې او عد الله ته هرکړي غیر مسلمان لپاره عذاب الیم درناک دغه به سوال کوم الله وي متعلق د مخسر ولګو وسنو دې څنګه بل باب د مکه ټول مشرکانو کافرانو اتحاد کې په مدینه منوره باندې جوړړي ورس الله دې شي مشکله بعض کافرانو راټول راځم کې چې بس لیدیس مسلمانان دا به ختمو قصبو کو چا ودا جنگ او دا بس حمزه په ویل سلمان فارسی خندق وباسو بیا خط سړو جوړ شو بیر بډاګانو د زنانو د ماشومان کله چې را پوروږي وری وي په یماج ماس کې دوه درې تعرض هغه وکړه علي رضی الله مخله وروته څه کسانه په هغه کې وژل بعدون الله را مسلط لو ټول لړ خازن ډېر وګ تفسیری باسداري کړي دي د نعیم برامي صحابي راغوي یا رسول الله څه کولای شم بس وی کار وکا دروغ وای د مکه مشرکان له عجیب خلک داخلي چې کوم کسان دی هغه اتحاد وکړي چې موږ به دوه درش کسان تاسو له بل ازر کو ټول حلال کړي به تاسو څه وایي د داخلي کسان له عجیب خلک جنگ دوړ خلک وي ګټل کوي تخته دري او وګور لاړ شي قسم په الله چې صحابه تاسو کورونه دل کې اوی کسان دي ځان درش کسان سره ورسي اعتمادي جنرالان چې دا کشان د غیر پرم جنګو کې یو بل له وکړه نو تخته د خلک الله غ حال راوړي او عجیب حال د صحابه زونه خپل راغلي وو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا اذکروا یاد کنا مد الله علیکم بتاسو اجاتم فاتم شراد تاسو جنودن فوجن فارسلنا علیهم راهم له په دی باندې رحم باد وجنودن سره کلم ترواتا سنکات جبرئیل وکانه الله دی الله پاک عمل چې تاسو کوي بشیر لدونکو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي فلار شاول به څو ګلار شي د شمن حالت براړي چې څونه وي به حضرت له ویلا وی سخت یې خونه ودی شنه کې چې اولم الله زما بدن نرمه کې ال تلاړو ابو سفیان ځان کړه مو ودانه مرته راکړم چې گزار په وکم په دې غشي باندې به چې پیغمبر کوم شیر لګل دی غیب شلار شو ورغله وی شکر مې بدل کې دې په ما چې کین سم شورا و ولکه څو پر دې نه راغله دی مې ولا لکه څو کې وي زه پلاني قبول ورایم دی ابل مې ولا تاسو کې وې زه پلاني قوم ولا مې چې اسنه کنه چې دشمن نه یې به تخته کو به بل کال جنگ کو بیرته چې پیغمبر خوراله باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منسکو په دې وخت کې ما باندې به یې خنراله نو صادره بزانه شوله ویني مې صادره په ما باندې واچو نو ګور د شي امر په کار دی چې هغه منځونه کوي وفینا رسول الله یتلو کتابه اذن سق معروفه من الفجر ساعه اران الهدى بعد العما فقلوبنا به موقنه انما قال واقع يبيت يجفي جنبه عن فراشه اذ استسقل بالمشركين المساجد اكرمتنا دغه به ذکر شو د معجزه څنګه و اس باټه مال لو جاءكم شتاء سر العالمين فوقكم دوباره ومن اسفل منكم وذلاندنا واس باغتم جسمني پادش الابصار داسترګه و برغت القلوب رو رسید زن الحناجر مرول الله اکبر ګمانم کو په الله باندې شي نشه اشنا ګمان نه سورې سر کې ورته د زم متعدد ګمان نه یو ګمان دی او بد په الله باندې بد ګماني وکړه در لسبت ګمانه نه دي ظالمانو د مکه مشرکان منافقان په الله باندې لري نو هنالک په دې ټیم کې ازمه وکړي شو د مؤمنانو باندې وزلزل وجړه کولای شو زلزال شدید په صلقه الله استبي زونه خپل راړه وځم منافقانو حال وګوره دی وخت کې منافقان به سدي وایي چې یقول پاتیم شو ولې فرق والذین هغه انسانانو په قلوبهم چې زونه کې مرض نفاق دی ما وعدنا کړي موسی الله رسول الله غرورن دوکا مړمړي بل وایس قال پاتیم شو ولې طائفتون یو ګروپ منهم د دنیا اهل یثرب د مکی والا مدینه والا یثرب د رسولین مدینه جوړ کړ رسول الله چې مدینه منوره راغی نو ویل مدینه الرسول مدینه المنوره یثرب بنو ځکه د کې معنا د مرامتي د الله تقریبا علیکم اليوم اې دی وجنه سلب لیکي چې وسنه یثرب ویل شو نو دا بدري کړته وي مدینه المنوره مدینه الرسول لا مقام لكم دې دوه معناګاری دي طاقت هم نشه تاسو نفر جو واپس شي دین نه ټول کافر شي
امتحان چې دا ډېر خلک په خو به کیسن داوی کړي چې مونږ دعوت دار کوم خلک یو مونږ د عقیدوي خلک یو استلر دشمن صف کې ودرېد یا فرج او زید مدینه منوره نه ويستعجل اجازه وقتل فريق يقول منهم دون نبينا يقولون دا خبره کوي نه وي ته یقینا زمون کورونه عوره درې معنی دي خو ټټتي عوره به څوکیدار دي عوره خالدي وما هي بعوره الله اذا خالنا خنو دا اجازه ولې واړي ان يريدون دا اخر اراده الا فرار مگر د تخته وسبل الله وک امدغه ګروپونه به راشي په مدینه تعرض وکي دا منافقان د خپل په سب کې برخالي ولو دخلت کې زمر راځي ک الجيوش تخازن لیکلي دي ولو دخلت الله وک داخل کړي دا فوجین علیهم بدو ایمان من اقطار هذا اطرافنا او بدون سوال کې شل فتنه او کفر او شرک او دوی ورته راځي او دوی په وخت نه کې به الت الا يسير مگر کما زمانہ الله رب عزت به وخت تیر کی په دې ترتیب باندې چې الله عذاب به پیرش او دوی بل صفاتونه وره ولقد كان يقينا دوی چې ولوزنه کول الله سره من قبل وړاندې دوی بناړي الادبار شاګان او کان عهد الله مسولا د الله د لوز بارک ته پوس کې دي شي وکانه وفاء عهد الله د بارک پټته ورسېد کې ودا الله ورکه شرط صفات خلق الله دلته منډه کا انت منډه کا چې من نشم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشاره مت په صلی الله کې انتکار ور پیدا کی ته ته مکه واجه دوی جواب شي قول ورته ویل ان فاحش جسمنا فدرنا کی تاسو الفرار ودا ته ته ان فررتم کو وتک تمن الموت د مرنا او القتل يد وجرنا واذا بدی وخت تاسو نو مزید ان کړی شي الا قليلا مگر کمه یکم زمانہ خلل عزت تاسو اراده بده حکم څوک بچ کولې شي نه په اوله تک کوي قول ورته منزل الذي شوق د غزا چې تاسو وبچ کې من الله اذا الله نه ان اراده ک الله اراده کې بكم بتاس وان سو اند بدای او اراده الله اراده کې بكم بتاس وان رحمت نسوب ابلاغ کنا ولا يشهدون دې مندنه کې له فلزان د فار من دون الله سوا د الله نه ولي ان شرط دو سره نشیر نه د کوم کې رد شفاعت قهري مو کو نکره په شرط نه کې واخر رد تعمیم وروړي څوک دا کار نشي کولای نور صفات بعض منافقانو د شویل په دې مزګر چې د ساده کانو جنگونه پرې دی پیغمبر لیونه دې چې دا کارونه کوي وقد يعلموا یقینا الله کار کړه هغه څو چې منه کوونکو منکم ساسنا معوقین کې معنا د منه کوونکو اول قائلین و ان کو اخوانین دخلون لره حلم الین راشي زمو قال اخوان کې دوه معنا ګندې وي نسبیرونه دي او دوه قول علماء لیکلي عقیده وی الله حلم الین راځي ولا يتون الباس الله من راځي جګړې مگر کم او بخل کوي علیکم بتا سبحانه چې مجاهدون له غلبه ورشي لاسونه میږي وي دا ولا ور اشهد معنا ده او فاذا جاء وسبل صفات که یو دم چې هنګامه حالت منافق سره پس مالو و وکړه د سیورتي حالات سنگین دی چې په الله وي داستري ستر خلې راشي ها کله به منشي خو چې ته ورته چې چاپه بل خاله نو نیول نشته اوف اوف بیان سو ما دې دعوت کې دا مشکلات راځي او موږ د شي کو او هغه شي کو دا لوړ غلط منافق دی فاذا جاء الخوف الله شکر راشي رايتهم تبدو يغوري ينظرون اليك تعالی بغور الله شي اوړي بداسترګي کلذي کدوران الذي بشان در وختو دا غچا یو شاله شي باغ باندې بيوشي راغله د مارک چې خو حالات سنگین شي کنه او ته به چې دا ټول زمينه د برابر کړه فاذا ذهب الخوف الله شکر ير لاړ شي سلقوكم تاسو دې کې به السن تنجبه تیری سمر شي رښتلي او حرص کوي ال الخير په مالا د شي تیری ته د نمندګي هم دا کوي نو جواب د سوال دی ته خوري اعمال کې هغه څنګه سوال له ټول مرته برباد کړ اولئک ذا خلص اذا لم يؤمنوا ایمان نه دراوړل فاحبط الله برباد کړی عملونه وکانه ذلک علی الله یسیر دا کار په الله باندې آسان دی بل صفته وره منافق په څه پیژني دا کوم خارجي دشمنان چې راغلي دا مشکل لشي لاړ شي یره دی وتل ډیر ګران دي دغه خارجي ګړي دي او دا رقم ترې خو چې بهم جنگ سخت شي کنه بغل صحنه نشي وتی وي زیرو سب اطلاعات ما قصه چې چاو ګرځي دا ډېر خدا يحسبون الاحزاب دې ګمان کې به ګروپونو خارجيانو لمه سبو جنځ او يقت الله کدا ګروپونو راشي نو خو ګړي لو ان ارمان دوی او شي دل فی الاعراب په دې اطراف کې يسالون سوال کول اساس د خبرونو در منافقانو بای صفات بالفعل میدان د جنگ کې نه وي او ولو کانوا کشیر ته فیکم بتاس کینو ما قاتل دوی جګړه نه کول الا قليلا مگر کم ورسېد کو سویدار سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سوال لستا کیدات لقد كان لكم يقينا استغفار في رسول الله ورسول الله اسوه حسنه كاقتداء في حياه رسول الله في علم رسول الله في جهاد رسول الله في سيره رسول الله بدل لك جامع لفظ دي شونه بل في علم في جهاد بما غيو جزء خاص کېدو
بس عام پر خود الله قل من كان هغه چا چې امید سجد الله او د ورځې سره او ذکر الله الله یدی کثیرا زید ذکر کثیر کې به درې خبرې ضروري دي څلور توحید عقیده ابن قیم لري اخلاص اتباع د نبی او فهم د معنا ورس آیات کې نور صفاتونه مؤمنان چې کله میدان د جنگ له مخامخ شي کنه کافرانو ګوري به څوی بس د الله رسول موږ سره وعده کړی نور راضي شي به ورزو هغه دې غم وړي دي ولما الاحزاب مؤمنون الله شکر مؤمنان او الاحزاب را خارجيان ګروپونه نو قالوا سوي هذا ما د اغزل چې موږ سره وعده کړی الله رسول او صدق رښتیا وی د الله رسول ما دا نه چې دا خبرې دوی لري مگر ایمان او تسلیما تسلیمېدل د ایمان د جدت لپاره ډېر اسباب دی یو دا ورسېد په سوي باج مؤمنان شهیدان شو انا سویلو پیغمبر دغه سعد رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر کې نو ویره کې قبل غزا رااله بیا به تم وګوري سعد سے فرمایي شو خود راغی به مالک شي ساده مالوی دی خود دغه مال جنت دوی راځي کله کله د جنت دوی الله دنیا کې مجاهدین لور کی دوی واپس او باندې سور شو میدان د جنگ لور ډېر کافرانه مردار اخر دام شي شو پینځات امرمه شو خلک دی چې شکر موږ پیژنو چې دا څوک دی خور شلاله انس خور به دمي روړ دی الله دې شي خلک مشتا من المؤمنین بده مؤمنانو کې رجال چې سړي دی الله صدقو رښتیا کړه ما هغه چې الله سره لوس کړو والے په مخکینه حمزه دی یادی او فمنهم باج دې من هغه سو قضا نه بشي پوره کې خپل حاجت یا نظر ومنهم من ينتظر شيء انتظار کو وما بدلوا تبديل الله دې نه بدل کړي دین په بدلولو رد پر واپس شيو هغه چې په صحابه په دین کې ډېر کمې ځته کړي نه شي دا کارول وکړو ليجزي الله دې لپاره چې الله بدلور کې رښتون لره وسو دې رښتې او عذاب ورکې د فړه کول ان شاء کوي غړي او یتوب یا به قبول ولا یتوب را ولا علیهم په دې باندې ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی ورسته کافر دي چې هغه شو هغه حزاب والا ورد الله واپس الله الذين اخرج كافرون سره د غسه لم يناروا خيرا شرطه مشن کې الله خير وكف الله الله يفرد الله مؤمنون للقتال د جنگ بارک او كان الله ذي الله قوي عزيز قوي زور اور بس الله عزت تایید کوما مې په کدا پیغمبر اسلام غسل کو ځکه په دې وخت کې د په دې څونو بدن باندې دوړي ور دی چې غسل خانه راتلو نو عبد الله بن عمر فرمایي جبريل دلاله وڅ کوي غسل ورته د شي ځه مې نذیر و طرف باندې حالته ما سره کړ ابو لبابا خو یې رجدا تاسو وښنه بیا غزان خپل دا سزا وټاکل چې تاسو زما ته باندې قبول شي زدا کار نه کوم وې دا ځان نه خوش کوم دستنه پوره درلو وې سعد دې څنګه پیسرو کې سال معاص په دې وخت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلو هجیک شپسي د تاسو مشر دراکته وې پیسره دی ودا وې زمانانو بوډاګان دا دغه کې دا بوډاګان او ماشومان غلامان کې خو ځوانان ټول حلال دي نو په دې وخت کې به لسس کسانه بوتل وشل به خو ابن اختب دې ولګري ویل وسنګ چلے چې څوک لاړل به راځي نه او دا بوتلین کې مړیږي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلل راغی جامع شتول وی دی چې نسبت ته څوک باندې دي وستا مقابله مې ډیر وکړه لیکن الله اوس مره شهادت راکړي نسیږي وانزل الذين الله كتقرا خلص واهر شي کومه کې کړه من اهل کتاب د دې د کلاګانو وقذف وغرزو دې پرېښونو کې ارو وایرا فريقا یو ګروپ تقتلون تاسو وجل او بندي کوله تأثرون فريقا بلم واورثکم بمیراث کې درکړه تاسو دې اسمه کوي دې کولونه و اموالهم دې مالونه او هغه مخه تاسو په عمل کړي نو خبر وکانه الله دې الله على كل شيء قدير فارش من قدرت والا وصدق د پیغمبر به نو بل څه ویلې به مړ اوس اسلام له غلبه راغلی دی او به موږ چې دې غلا کوي دا بنگلې دې جوړی شو دا جوړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې نازل کړ عائشه دې ولې د مرشد مشوره و دې بارکی چې ډار کو دې چې ونه وشي دنیا غواړم ورته وی دي چې الله رسول غواړم دنیا سکم خو ورسمه خبره بشاره نه وي نه مانه پښتنه وګرځي ته ما یا ایه النبی ای پیغمبر قولو غری ازواج دې خپل بیان لري که تاسو اراده لرئ حیات دنیا د ژوند دنیا یو زینت او د غیر ډول راشي چې مزه در کوم خوشی کوم صراحه جمیله په خوشی کو وان او کشرتا کنتن تاسو اراده لرئ د الله رسول او دار الاخره د ورځو سنه نو فإن الله يخن الله تهر کړل للمحسنات محسنات نیکانو زنانو د پاره من کو نساء سناجر عظیم له اجر بلد د غټ سړي غټه سزا می د پیغمبر به بیان شي دا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دي د امت مې دي ګوره غلط کار منه کوي سزا هم ډبل ده عبد الله مبارک بس کوي دا علي وو ګونه د عوام او بیا یا نساء النبي پیغمبر به بیان هم یاتي شاجراته او کې من کو نساء سنا په به حلی کارا ډبل ور کړی شي له غیر العذاب ډبل وکانه ذالک علی الله یسیر ذکر په الله سره دي نیکیم به ډبل درې ما ترغیب کې څه صفات الله
ومن يقنط چا عاجزي وکړه من کل نساسن لله الله ورسول الله او تعمل صالحا عمل وکړي د شر برابر نو بدی اور کو اجر حاضر دي مرتين ډبل او اتنا موږ تیار کړی دي په رسن کری مریض کې عزتمن جنت یعنی نساء النبي اوس نور ادا اے پیغمبر بیانو لستنا نه تاسو که احد بشان د عام درې زنانو کو تاسو یریږي د الله نه نو بخته کوي بالقول وینا جول خبره باندې کوي تاسو عام خلک نه دي تاسو دوی اوچت خلک نو او زهیر رحمه الله فرمایي و پوخا منش عالمان نو خنداګان کوله د خلکو سره خو چې کله علم وکړو مستبسم باندې اکتفا کوي ځکه عالم چې خنداګان یو په دې ډک ډک نو د علم ته چپو وي عمر رضی الله عنه څه کوي چې علم مزدق د غیر لپاره وقار زده کوي نو دلته وسوي ګوره احد من النساء تو حدیث خزانه فلا تخزعن معنا جوړ خبره مکوي ولی فائد مع الذي كان تو پیدا کیا سړی په قلبي شړل کې مرز دې مرسونه پر دې سنن سره خبري بعد خلک دې عادت لري پر دې خو سره خبري خو غړي څه کوي هو قول معروف وینا نه کې معنا دا زیات شته نه نشته جوړ خبره باندې کې تاسو کې تاسو څنګه هو کنزل هم نه کوي قر نمبر راغلی قر نمبر راغلی دوه خیرات راغلی دي کور کې وشه در اطمینان کې او وشه کې په بيوت کو نساج بلې کوټو کې او مخاره کوي ډول د جاهلیت چې کوم اولنې دی الاولى په هغه عادت دا چې لو پټه غاړه کې شوله یا به پوګه باندې شوله یا به سر تورونه او دا پابندی رمانځه کوي ورکوي زکات دلته کې عاطف کړي د زکات پر رمانځه باندې دلیل به دی چې زکات به ورکوي وس د نقد قیمت دغه بخانه نقد قیمت به ورکوي ک جنس اختیارمند دي ونی می توری سر زر دي 250 می توری سپینزر بده کې اختلاف د قول راځي دا زکات به ورکوي او ولې تو عد الله کوي ورسول او الله د رسول انما يريد الله الله اراده لري چې واشه ختم کړي کوم څه نه ګندګي اهل الكتاب اهل الكتاب وندا مزا یا اهل الكتاب پیغمبر اهل الكتاب اي اهل البيت اهل البيت دلته کې مراد یا اهل البيت دي اهل بیت څوک دي سړي خپل بیبي دا د محمد رسول الله اهل بیت او نړۍ دغه بیبي نه دي خدیجه دا ام سلمہ دا ام حبیبه دا حفصه دا عائشه دا زینب دا سوده دا صفیه دا میمونه دا ریحانه دا جویریه دا رد پر وافزو چې دا حسن حسین د مراد دي او ورسره مرتبه کړي ويطهر الله پاکي تاسو په صفاوالي او بل واذكر آیات کې ما سویت لا چرشتګي تاسو به کورونه کې من آیات الله اذا الله یتنو حکمت احادیث ول حکمت وګوره په بیوت کنا کو ایجوکیشن دوه ورته وی چې خلک او سړي به شریک کجو سړي به شریک نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ویله مبدا هغه سړي چې برادر زنانو سره مجلس کې او د قشن د خاص اندام نشوینه وبشي دا ګور منافق هم جوړيږي تعلیم به کوي وګوره قران سنت به وي کورونه کې پرده کې یقینا الله بارک بین دی او خبردار ورسره کې مسترغب او دلیل به چې دا صفات ټول د پیغمبر سم په بیان کې دي ان اواسه کې ام سلمہ ویل یا رسول الله همیشه قران کې الله د نارینه او تذکرہ کې موږ تذکرہ نه کېدا او الله وی تاسو تذکرہ کو ان المسلمین یقینا مسلمانان نارینه او مسلمانان زنانه مؤمنان نارینه او مؤمنان زنانه عاجزان نارینه او عاجز زنانه رښتونی نارینه او رښتونی زنانه والصابرین صبرناک نارینه او صابره صبرناک زنانه والخاشعين عاجز زنانه سړی او عاجز زنانه او هغه خرچه ورکون کې نارینه او زنانه والصائمین روزدار نارینه او روزدار زنانه والحافظین فروجهم هغه څوک چې حفاظت کوي د خپل فرجونو او زنانه چې حفاظت د خپل فرجونو کوي والذاکرین الله نارینه چې الله دې عزت او زنانه چې الله دې عزت نو اعد الله تیار کړی دی رب بخنه او اجر عظیم جنت ورسره کې وبل ده چلو رسول فیصلو کې به بسر غړونه نه کوي زینب ویل کته په نکاح کې تاسو نکاح کوم خو لیکن هغه تور دی نه وسره کوم بس الله دې نه نازل وي په سر سر کوم منل وما كان للمؤمن له مناسب مؤمن لرا ولا مؤمنه مؤمن زنان لرا اذا قضى الله ورسوله چلو رسول فیصلو کې امرن دوی کار ان يكون لهم الخيار چې غیر پاره دي اختیار شي من امرهم دوی د امر نه وقت بګدي د عمر واجب عادت شابه د قران پیش کې کان اوقاف نه تغلب ویلو ومن يعص الله چې نافرمانی د الله او رسول او کنه فقط ضل یقینا دا سړی گمراه دی په گمراهی باندې مبین کارا وس اول ورځ نکاح جوړ راغله مو وی رسول الله دغه طلاق هم پیغمبر ورته وی اشاره کړه سره و نتیجه دا شو چې است طلاق شو وس ادب الله ذکر کوي چې رد پر سمانه و استغفر فاطم چې تعویل للذي اغشال انعم الله شلا نعمت کړي والے باغ باندې ایمان وانعام تعالی دا په نعمت کړی دی چې هغه آزاد دي کې زید امسک علیک زوج نه وی ځان سره بندګه او تقل الله نو یریګه دي کې نقطه ده بعض کور کې اختلافات خزو خاوند د کور نه نو کته طریقه دا شی جدا شي او کته طریقه دا تقوا غوړه کوي وتخبیتا پټو په نفس او خپل کې ما هغه چې الله کار کوونکی واغې دا هغه څه چې د طلاق ګرمال الله امرونه کې دې بنګه دا خبره غلطه شي مینه وسره وا
ولې ځکه کچرته ویني به د شورت الله ویلو چې تاسو سره مینه ده دویم زنه پورته ویلو کتم په نکاح کې تاسو نکاح کوما وتخشى الناس ته حیا کول د خلقنا والله حق الله دې لایق چې دا غنه یریو کې تخشى الناس لکه خشیت دا معنا نه ده شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بوزدلو دا مسله چې به خلک ما بارے خبرې کوي عائشہ به فرمایي دې آیت نو رستا وی والله قسم په الله هیڅ مسله نشه مگر پیغمبر ته شي کړه درته به شی او حافظ وي چې پیغمبر دې خبرې پټي کړې دي فلما قضا شکر پورا کړ زید بن هذا غنا وتورن حاجت زید بن وری ذکر کې د اکرام په خاطر حدیث کې راځي اسامه رضی الله پیغمبر په دغه کې نه ولې پوجا په کول عائشہ رضی الله عنها من رضی پاکم به نبی صلی الله علیه وسلم الله رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب او غلام د خلکو په لوي دا اسامه زید بچی نه ده بل چا دي یو ورځ دواړه پکړ کې شریک راته و نو صادر په سر باندې راشو د خپل کوله وی دواړو د دې يهودي مولا راغوي ویلې دا بازي د دې بازو نه دي قافیدانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر لرغه عائشہ به فرمایي تندې مې پرقیدو خوشاله نه ولې ویل دوی مولا ویلې چې دا بازي د نه دي او پیغمبر چې کله مرز وفات کوي بس په دې وخت کې تشکیل د لښکر چوکي زیری په امیر کې اسامه د تلس کلو عمر مشو معلوماتو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرز وفات کړي ابوبکر عمر وختي پاتې او فوج را وګرځیدو اسامه رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرونه پرې وته ویجی سر له ودرېدم چې سر له ودرېدم نو خبرې نشو کولای خدای اسمان په طرف باندې وکړه زما پر سر باندې لاس راخ خوشاله شوم چې رماله دعا وغوښته او کله چې هغه د زنانه په اړه کې مسله و د حد نو خلکو یې زیات ور مخامخ کوي ځکه دا پیغمبر محبوب دی خازن لګل دي چې عجیب نوم دی درشن کې الله په دې باندې ور کوي زیات وتر معنا جما یو واده نو موږ تعالی دا په نکاح درکړه دلیل به دې باندې چې خزه بغیر د وارث نه کوم هغه وادو کې نکاح برباد ده دلته کې د زینب بدومره فخر کول وزمانه کې الله تعالی کا زوجنا معنا موږ په نکاح درکړه کته له هدا لکه دې لپاره چې لا يكون نشي بل مؤمنانو حرج تکلیف په بار د نکاح د هغه متبناګانو کې د شي معنا نه چې تو سره مینه ساتي اذا قضوا کړه د پوره کې منهن د عین او تراجل او کان امر الله مفروض الله کار کې دي شي ورسره کې جواب سوال پیغمبر دا کار ولې وکي مسله د دین تبلیغ لپاره راغلي دي یو مسله به دا چې په خلکو لوي دا ما بشری دغه به ارڅ بزن حرام ګڼل دلته الله به هیڅ تکلیف نشته ابن کثیر یو مسله لیکلی ده یو کزا چې په تور مثال بچی دې په نکاح کړه کاغه واده کړي کنه دا واده کړي هغه ته باندې بدی حرام ده ما کان علی النبی نشبل پیغمبر باندې من حرج تکلیف فی ما سمنا پر رسول د هغه دین کې چې الله پرس کړي دی له علیه سنت الله ایک سنت الله بشان طریقې د الله فی الذین فاچا کې خلک چې درشي من قبل وړاندې وکانه امر الله قدر مقدور ده الله امر دی الله اندازه کړی شو په اندازه دسو الذين اخرج رسید الله پیغامات او یخشون دا غنیری ولا یخشون احد د اچانی ری شواد الله وکفا بالله یاشب پر د الله حساب کوونکې نو دی ول زید د زید کزه پیغمبر په نگاه کړو یو ګور په نگاه کړ دی وجرو چوکونو کې دا پروګرامونه و ما کان محمد نه محمد ابا احد پلار دی او قسم رجالکم ساسو شړو د بالغ نه دی ابراهيم ته ماشوم ته کو پاشي وی خچ پلان د بای سوچ دا کزه په نگاه کړه ولکن رسول الله لیکن الله رسول الله ورسب بل سره به بیان کی کنه وخاتم النبي لسان العرب کې راغلي اخر النبيين زمحيمه اخر نبی کې دې شیره شو غلام محمد نه وکانه الله بكل شيء علم الله پرشمنه پیره ترغیب دی وخت کې تاسو به خلک خبرې شروع کی او زیات د ذکر پیغمبر انګور په نگاه کړه او دا الله یې مخالفتونه پر دې ذکر لا شروع ورکړي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا اذکر الله آیات کې الله ذکر کثیر بیان اول زید داوی بنا کوي منهج المسلم کې قاصدین کې واقعي کړی دا مسلم کې و زین العابدین په لار باندې تیردون خلکو لوي دي سړي کې سلو نقصان دي باندې غټان ورمنډه کې پورته کې شپې کې پرې دی و ما کې څو نقصان ذکر کړو سلو بچو ما کې شپږ نقصان نور هم شکته غواړي چې په خپل خپل تشریح کوم سلیستر ګټي قیمتي چپانه واقع خرڅ کړه پیسې دا وخت چې په ورته ورکړي نور سره خوشاله کی نو معنا دا الله خلق سره باندې کتاب سی ولګي چې ته دا رقم دی ته دا هغه خپل کار نه تاسو تاب کوي ته ذکر کوا د ذکر شل پیدا لري پیدا الله وي ته دوی وسبحوا تسبیح بیان کې بکرتم واسل اسار او مازیګر هو الذي الله ذات چې نزول د رحمت کې بتا سمانه او د شامل دی لپاره چې تاسو به سیمه ظلمات له نور تیرون رڼا اله وکانه بالمؤمنین رحیم الله له مؤمنانو شفقت کوونکې تحیتهم تحبر د یوم باور چې سره مخامخي سلام سلامتی ابي وعد لهم الله به تیار کړی دی راځن کریم اجر عزت مند
ورونو راته یا ایها النبی ای پیغمبر ان ارسلنا که یقینا تم لګره شاهدن بیانون کې دین او مبشر زیر اور کون کې دوستان لرا او نذیر غیر اور کون کې دشمنان لرا وداعیا داعی دعوت کون کې الله تنظیم له بخلنه دعوت الله د څه ونه ویل شو مدعیا ځکه مدعی کله کله دعوت پری دی باذن و سراجن نو د قشان دی وای منیرم پړه کېدون کې نور ولې شپږمې نور د شپې ختميږي شپږمې د ورځې ختميږي او سراج همیشي وبشر المؤمنین او زیر اور کوم مومنان لرا بان لهم یقینا دوی لپاره د الله رحمت فضل کبیر لوی ابن قیم لیکلی دی چې د رسول الله 200 نمونه دي قرطبی لیکلی دی 15 و یو نیم سل نمونه دي دوه قول ذکر کړی دي شریبی لیکلی دی پیغمبر 15000 نمونه دي د ظالمانو بل چلو کو قرآن په اول کې نه نمونه ذکر کړل په اخر کې د رسول الله چر عبد القادر نه نمونه ذکر کړی دا درې وړ یو دي نشي د الله نه نمونه نه دي دغه ډیر نمونه دي هغه دغه حدیث مقصد دار چې د آیات په احصاء الفاظ یاد کړ په معنی ځم په کې وسیله کې پېښو جنت لبجي بل دا الله به خلک به تاسو لګي چې دوی مذهب پرې خودو او دا وتښتي د میدان نه او دا د انګريزانو جنټان دي پرې دا ودا اذاهم ولا تطع الكافرين خبرهم من غير مسلم ودو فړه ودا افريد اذاهم دي ازرنا تخفقيد توکل ځان سپاره په الله باندې پوره د الله وکیل ذمہوار ورسېت کې بلد کومه څه چې هغه په نکاح کړه خو لیکن جماع وسره نه کړو طلاق کړه عیدت پینشته که چیرته متوفا خاوند ته وفات وي به څلور مشه رسول دي تیری ولې عیدت نشته عیدت خو دې لپاره چې هغه منی معلومه شي کې خو منی نشته یا ایه الذین آمنوا یذمان ولا اذا فاتم شو نکاح مکړه مؤمنان زنانا ثم بزغنا طلاق مکړه من قبل ان مخې دی سره ټچ شي او دا قشم په کوټه کې سره باندې پاتې شو پر دې باندې د کشلی به هم ته عیدت تیری بنا بل قول راځي فمالکم پسین شتا صلی الله علیه بدوی باندې من عیدت نه عیدت چشم الله غرا ولی فمتهن متعور کې دیر راو خوشي سره انجمه په خوشي کولو متاسم علی یو غلام چاوی مہر نه مې روپۍ چاوی جوړ چابي ورو چا ته وسوي چې پیغمبر سره قسمه کې جایز دي څنګه سبيدي صدقه شانه وینځري او څو زنانه خپل ځان ورته مخې له پیش کی چې ما په نکاح باندې عائشہ به فرمایي ما بویده چې کله به چې پیغمبر ځان پیش یو خزه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکاته اراده نه و صحابي ورته کته نه په نکاح کې مونږ لرا کا یا ایه النبی او چې سړی ان یقینا حلال کړی تار رسول بیان الله ته اغا اته ته چې تا ور کړی دی مہرونه دایو و ملکت یمینو چې مالکان د سایکل اسدوا هم ما دا اسان چې الله احسان کړی علیک بتا و بنات عم تل لري دی او د قشان ترور دی عم مفرد معنی وی جنسی وا و بنات خالد مامال لري دی او د قشان ترور دی خو هغه چې هجرت کړي ما کا سره د هجرت قید ولی ذکر کې په هجرت باندې سړي ایمان تکمیلی کې معنا کامله خزه وکای او امراتن اخذ مؤمن ان وهبت کې شیدو به خپل نفس نبی دا ان اراد نبی کې نبی اراده لري چې نکاح سره واري خالصتا دا به خالص سره پاره شوادونو بل چا دا کار نشه اوس به مہر باور کوي قد علم نه خیر موږ معلوم دی چې موږ فرض کړی علي بدوی باندې په بار دی بیانو کې و ما ملکتا چې مالکان د ایمانو دې کې لا سنا مہر څومره دی چا ویل دی 10 روپۍ خو کې یو راوی دی ضعیف دا راکه جو خان خو چې 500 روپۍ کې څه یو صاحب ویل مال وادو کې شی سرشته سورې کهف په دا ورته لیکای لا دا جواب د سوال پیغمبر ولې دومره کږي کوله دا ظالمانو پیغمبر نه کږي کړي یو لس کږي کړي دا عیاش نعوذ بالله من ذلک نه لیکای لا یکونه اې دی وجنه چې نشي وتا باندې حرجون تکلیف پر رسول دین کې چې ار خاندان نه کزاو کې چې دغه دین پاسانته لاړ شي کله پیغمبر ټول به معنی کونډه یو عائشه شو ای پیغله خو رسول الله چې وفات شو هغه تقریبا 13 کلو په عمر ده په 13 کلو کې زموږ څو زنانې له بلوغ لور رسیدي او قال الله غفور رحیم دی الله بخښنه مهربان اوس نوبت کې څومره کوي چې سورس کولای شي پیغمبر باندې معنا تکلیف م جوړوي د عیش له بداش نه جوړي چې مال داو کومه داو کاغه دعوت مخوړه دی بوزي کې له دا کارونه کې ځان باندې هدایت مقصد دا دی ترجمانا ورسه کې من تشاو چا شو غړې نه نه دوی نه د قشنځه ورکې له کشر من تشاو چا شو غړې او هغه چې تعالی ټولې دې من دا چې نه الله چې تا معذور کړي وممنی ورته ویل اسمان وبت عائشه لري الله بیرته نوبت ورکول شي فلا جناح ان شغنا علیک بتا باندې دارک ان دا دې نږدې شیخ شهید استرګي خپن شو خوشاله شي ما پاسه باندې اته ته نه جوړې دې ورکړې كلهن ټول او الله يعلم محبت غیر اختیاري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل یا الله چې کوم شی ما په اختیار کې هغه می تقسیم کړی دی چې کوم په اختیار کې نشي کې مامن سره عائشه سره مینه الله ما معلوم ده والله يعلم الله معلوم ده ما هغه مینه چې ساجو بزونه کړي ده الله علیم حلیما په صبرناک ذکر محبت د سلی په اختیار کې نه ورسره وګورئ نو کښنه کوي لا يحلون دي حلال لك تر النساء زنانه من بعض ورسه ولا ان دا چې بدل کې بهنه بده بن من ازواج به بیان اې دا معنی چې دا پرې د نور والی عرب کې عادت او چې خزه به ول سره بدلولي
ام دغه بيبنه د نکاح کې پاتې دي ولو اگر که تعجب کیا چې تر حسن او نور دی حسن الا ما ملکت مگر چې مالکان دی مینو سایکل اسوینځي کوا او دی الله پارشمانه رقیب نگهبان رقیبا ورسېت نور ادب چې کله دا زینب دوی په نکاح کول صحابه کوټه کې مخې د شارع دیوال اړول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وته درې شي پر ورکه چې مثال وځي به ما غناسو به راغه به وته حیراک سړیو او صحابه مینه وسره ونتل چې دریم کړه دی باندې وته د ګټ څنګه نه ودو الله تعالی نازل کړ صحابه له شي مرزه او دله شي وځي ادب اوري یا ایه النبی اې دی وجنا اتیا یا سرشت ادب د خوراک دی یا ایه الذین آمنوا یا ایمان ولا تدخلوا مداخل کی بیوت النبی نبی له کوټولا الا المگر کی اجازه وکړه چې لكم تاسو له تو امن خوراک له انتظار باندې کوی نه هو دایره په خواري دونه بجې په خېږي ته تسبیح ملاسان ناشتي اصول زکات ولكن تمره خبره ذکر دعوت کې شنو فتح داخل شي فایزا فق هغه کې چې ډوډۍ مو خړم فنت شروع خار شي او د قشم مینه منخ کار کوي له حدیث د غرو د مینه منه کوي د غرو سره حدیث معنی خبره چې بس راځي چې اوسکو میوه راوړي او سیاسي با شروع کوي ان ذالکم یقینا داتا سم سره ور کې پیغمبر لرونه او حیا کې منکم ساسنا او الله حیا نک من الحق الحق بیان حیا الله صفت ام ایجابي حدیث کې راځي مال حیا راځي چې انسان مال الله سنو چت کی او زی خالی راولېګما او ان الله لا یستحی اول کیم ویلو و اذا پاتم چې کله سوال کوي هونه دی بیان نو متا ان سامان فسالون سوال ته وکي من ورای حجره حجاب نه خره پردو عمر دا ویلو یا رسول الله ته خلق سید بیان سره ناشتي دا دې نه کینی وی چې انشاء الله نه آرام کړو عمر څنګه آرام کړ الله پر حکم نازل کې درویش مقاماتو کې ابن ابي شيبه او د قشم سیوتی دی لري چې د عمر د نظر برابر الله وحی راغلی دی او دلته ډېر غیرتی سره و ذالکم داتا شمات حرودی پاکونګي استاذ جنود دویلا ځکه چې پردې نه خو څوک نه ګوري چا سره څه تعلق دی او ما کان لكم دي جایز تاسو چې ضرر ورکړي د الله رسول الله ولا ان او دا خبره چې بنکاح سره ولې بمن من بعد ابن رسول بدن بالکل دي کې بل مسله یاد ساتي یو کله یو خاوند دی کې هغه مور شو بل خاوند په نکاح کې قیامت کې بچا سره چا ویل دا اول خاوند چا وی چې اخلاق کوي چا وی د خځه به اختیار ورکو ظاهر دا معنی چې چا په نکاح کې مړ شو دا پیغمبر سره بیبینی په دنیا کې نه پریچ پاګې دنیا کې مصرف نکاح کې بای صحابه په دې توصیه کړې وي چې زمونږه د وفات نو وروسته تاسو بل چا سره نکاح مکوئ تر څو پرې زموږ سره پاګې دنیا کې الله تاسو یې کی ان ذالکم یقینا دا کان عند الله اذا الله بنسبه عظیمه لوی کار دی ذنب عظیمه ورسایت کوس بیان دی چې په ار مسله الله په دی ان تم دوشیان چې دا کارا کې وشي راو دا قشام پټ کینو فین الله یقینا دی الله فان الله یقینا الله کان دی به ول شین علم فارش بویا وڅو کسان راتلی شي کوټه له ته په سفر باندې کول لري تاریخي سره ناشته کوټه کې په دې باندې اکشن نه کار کوي سورې نور کې ځان له مسله دنده کې ځان له مسله ده ځکه یو ځای کې د پردې خبره وا یو ځای کې د خلوت لا جناح نشغنا علیهن مدیبان فی ابائهن بلارانو کې خړه راغلي ولا ابنائهن او بچو دو کې بچي له سره ناشته ولا اخوانهن نور او د قشان نورونه دې کې ورېرونه ولا ابناء اخواتهن نخريانا ولا نسائهن مسلمانه کجي اند کافر کجو مششر کجو وزن ساتي د سره کپردي سړي ولا ما ملکت ایمانهن ناس مالکان دي خلا شنو په دې کې یاد ساته وینځو کې نسې شو غلام سره وسنګي په دې کې تخفیف دی او یریګه د الله نه ان الله یقینا الله رفع ارشمانه شهیدنا حاضر ناظر رسول الله شای منافقان د پیغمبر تنقیس بیانې شو مړ ګوري په نکاح کړو دا الله د رسول او شسلې دي ابن قیم لیکي په لاس یو څلوي مقامات کې پر رسول الله درود پکړ دي نه حاضر شپې دي په ټول عمر کې یو کړو به خامخاوي او چې کړه دا غنوم بیا شي لیکن ابن قیم بل خبره ذکر کړي چې سړی درس او تدریس کې دی اول کرتی ویل شي صلی الله علیه وسلم او به تر اخره پورې صلی الله علیه وسلم په مایو باندې اکتفا وکړم جایز ده رسول الله فرمایي چې ما باندې درود وی الله ور باندې لس نه کې نازلې لس درجه لس رحمتونه نازلې لس ګناهونه معاف کیږي لس درجه اوچتي او قیامت کې ډیر نږدې مال هغه څوک چې هغه درود وایي علي صاحب نقل ابن قیم ته نقل کړی چې کوم سره دعا وغواړي درود ونه ویلي په الله پر رسول الله باندې الحمد په الله ونه ویلي دا دعا الله معلق کړی دا وګوره هڅه ساته بعض خلک د فرض مانځنه ورسره او سنتونه ورسره راوګرځي ګودای ته وایي دا به بدعت دی ځکه قران او حدیث دانه دی ویلي صحابه دانه دی ویلي هر وخت وایي ان الله یقینا الله ملائکه شام بیان د نبی یا ایه الذین آمنوا یا ایمان والو صلوا علیه درود په ویو دا قشان سلام قربان واچو تسلیم او سلام شولو صحابه ته خبر وکړه یا رسول الله سلام خدای رب مولا معلوم دی لیکن کوم درود در باندې وای کوم شي مانځه کې دی جنازه مانځه کې همدا وای ان الذين يقينون اخر ذرا ورکه الله تعالی چې بچیشتري او رسول الله لکه د مخ کې چې ګوري بنګا کړ
دلته به خاصه د وګد بحث کوي چې الله څنګه سره دی رسول الله لعنهم الله بده الله لعنت کړی په دنیا او آخرت کې وعد لهم دوی ته کړی عذاب مهین سپک عذاب سپکونکي سپک خلک او الذين اخرج ضرر ورکینارنا مؤمنان او زنان او لری بغیر ما بغیر دا کارن چې دوی کړی وي یقینا دوی اوچت کې بهتان او تهمت و اثم مبین گناهکارا هغه څه معنا پیغمبر الله ته کنزل کول د مؤمنانو سره دی کړه یا بدنامه پیرګي ورسېت کې بلدا یا ایه النبی اوچت سړی خپل ویل ازواج دې خپل ویل د قشان لريون لدی ونساء المؤمنین نساء المؤمنین مؤمنانو دې زنان اولا یدینا چې را خوشی علیهن خپل ځامن غلو لري پړونی دا حجابونه دی ذالک ادنا دا ډېر نږدې شو پیژندل شي به دوی سره ونه کړی څه مطلب توجه کله چې دا زنانه دستانیه چولی جورابیه چولی چادرې چولی بازار کې روان دي هیڅ چرته نو پر بشي شپېلې نه وي ځکه دا عزت مانه کړه خو کله چې زنانه وروته چې ارڅ بربند و خلک وي د دې نظم حاجت پرې کېږي به غیب شي شپېلې والا کېږي zarar ورکول کېږي او کان الله غفور رحیم دی الله بخښونکی مهربان اوس منافقان لرټنی لا الا لم ينتهي المنافقون الله كما نشد فرق نارنا والذين واغصوا في قلوبهم شديد برجون کې مرض دي او هغه څه خبر خبرون کې په مدینه والمرجفون معنا خبر نه دا انګور په نکاح کړ نمون بخامختا مسلط کو به په دې معنی لنو غريان کې معنا غالب بری کو په مسلط بری کو ثم لا يجابرون کبه بس سره غونډي ته نه کې په ابد کې الا قليل مگر کم ملعونین په دې باندې لعنت شوی دی نه ماتو کې پوښتنه چې مونږ کړی شي او دې ولې شي وقتل ودي وجل شي تقديرا فوجر دي کې شرع دي چې منافق سره اته قسم جهاد دی یو قسم جهاد دا کوي دشمن په سب کې جهشي کول وي وجنه یې سنت الله سنتهم كسنت الله منسوب بن نصر حافظ پشان طریقې د الله فی الذين فاجا کې خلوش دي شي من قبل وړاندې ولن تجد تو مندنه کې د الله طریقې له تبديل کړي او تحویل یو ذاتن بل وصفن ابن قیم فرمایي د آیت مقصد دا چې پوخا کوم خلک کامیاب شي دي هغه اسباب استعمال کړه الله بری کامیاب کی پوخا چې کوم ناکام شي دي هغه اسباب نزان صدا ورسې ته جواب سوال دي ته پښتنه کې قیامت څه وخت دی داخله تپوس کې انسان الناس داخله غني سات د قیامت مبارک نو خپل تور دی چې انما علم حقیقتا د علم د الله سره دی بل څه عند ربي د اولوهیت خبره ده د قیامت علم الله لري دی او ما یدریک کله ما ادراک وي یو ځکه اطلاع ورکړي بل ځکه نه و ما یدریک او څه په کړه ته الله سای شي د قیامت تكون قریبا نږدې وي بل ځکه وي کنه اکادو اخفيها توحا کې غالبا وي الته دوه معنا ده اکادو اخفيك د ازدادونه دي کارا نو د شي معنا وکا اکادو اراده لرم چې زه کارا کوم د باز علاماتو غټو واړو نهایت العالم کې لري دوی اخفي کې معنا د پټوالي نو اکادو اريد اراده لرم چې پټ کما ان الله یقینا الله لعنت کړي بغیر مسلم او د قشان وعد لهم سائر دوله تیار کړي د عذاب اور بل کړي شوی خالدین فی همیشه به پاره کې ابدن تل ترتلا لا یجدون نمون د کی ولی ان چړدو سن کوم کی الله اکبر دا مخور بالله پور کی یو ملا سورز چاړولې بشي دا مخونه په نار پور کی یقولون دی بو یا لیتنا هی افسوس زمون لرا چې من خبره من لوي د الله او خبره من لوي د رسول قران او سنت او وقالو سبحان ربنا يا رب سم ان يقين من خبرهم الله سعادتنا دي مشانو کو برانو د حکمت مشانو فادلوا ابو گمراه پر نامنګه سبیل د غلاري ربنا يا رب سم ور کذل رډبر من العذاب عذابنا ولعنهم لعنت بي واعلان كبير لعنت لعنت صفات باندې ویل شي په جماعت لعن الله اليهود په شخص باندې ویل شي چې کله کافر چې مسلمان په نه بوي او دوه نیم سو اسباب د لعنت دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه دغه د قافلې اول ودا باندې کور کې لعنت ویل شي چې موږ ګډون نکشو یا ایه الذین وصداب اې دې ایمان ولا اولاد تكونوا مکه کې الذین بشاندا اچا چې سره ورکړه موسی لا دا منه چې الله رسول تعالی عرش رب دې وجنګي غلطه او بل دا قدرت تکلیف لري خاص اندامه پړسیدل دي او موږ د الله مخامخ ګورو پس الله بچ کې مما دا اغه سنا قالو چې دی ویلي او وکانه عند الله هو الله بنسبه وجهان مخاورس او منه از دي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اتقوا الله ذل نويري وقولوا قولا سديدا حقا او كي يصلح شو معنا قال دي يقبل يذكي يوفق بلکه استعمال پر درلس اسباب دي اول سخا دویم تقوا دریم د الله او د رسول په خبره یقین څلورم دعا پنځم د حرام نه ځان ساتل شپږم قولی سدید وم به پیدي کارونه کې صاحب نه بندول اتم واړو امیدونه نه هم اسباب استعمال او شامل په قبلي کې ولسم د عمل نور سجاړه چلرد نه کی یو لسم جهاد دو لسم علم شرعي د لسم د خوب دعا نو يصلح ابن كثير لك يوفق قول سدید چې څوک الله د حق وینا توفیق ورکړي ابن امام زهبي بشیر علامه النبلاء کې د احمد ابن حرب خبره ذکر کړل وی بدن ملګری پر کو د الله نیکان راکړه د خلق رضا مې پر کو د بچو باندې الله حق جاری کی دنیا مې پر کو د توجه مې آخرت او وخت
ويغفر لكم بخنا بو کتاب سنو بكم ساجد گناہوں ومن يطع الله جاء خبر من الله تعالی رسول فقط فاز کامیاب شو فوز عظیم وبکم ویلو یا ورسات کې وسوي آیات کې توجیهات دي یو معنا وکي چې دا عمده ده شیخ عبد السلام رحمه الله به ټول ذکر کړی دي الله په دې دنیا کې چې څومره مخلوقات دي په دې ټول باندې د وس موافق ژوندۍ کې خدا هر چا لبیک انسان چې واخ څه خیانت وکي نو زجر د خاين انسان لا انو توجیهات بل تا ګوري ان یقینا من پیش کې امانت معنا د وس مطابق بندگی پښتو معنی چې ګورو اوس آیت صحیح کی ال السماوات پاسمانو باندې پسمن کبانه ول جبال بغرونو فابینا کو انکار کو ان دې خبرنه چې په دې کې خیانت وکي ټول وی بالکل منو واشفق نو ویری دې منه هغه خیانت نه وحملها خیانت وکي دې کې انسان الله وی انه یقینا دې ظالم او جاهل له څه معنا پکارته چې دا تقدیر شوی وینو معنا هر چا وس مطابق بندگی ورسره خیانت پکې ونه کېده وکي ليعذب الله تعالی پر چې الله عذاب ورکړي نه منافقان او زنانه منافقان لرا نه مشرکین او زنانه مشرکان لرا ويتوب الله والله قبل ولا يتوبوا کی منانه او زنانه مؤمنان وکانه الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی غفور دا من څومره ګناهونه چې کړي او معاف کوي رحیم به ورسره معاملې بو کی